دوم سبب د اسبابو څخه د غنا او د فقر د ختمولو. کما او تا غواړو چې د خپل معاشرې څخه د خپل کلی او وطن څخه فقر ختم کو او غنا راولو. زما وطن کې غنا راسي، زما کور کې غنا راسي، زما کلی کې غنا راسي، زه غني سم. هغه څه شی دي؟ باید تنبلي ختمه سي، سستی ختمه سي، کسب او کار وسی. اولین چیز که گفتیم که الله جل شانه رزاق است. معنا اینمی اکثر مردم این میگیره که رزاق است پس چی کنی؟ بشینی در مسجد سبحان الله بخوانی الله رزاق. نه، الله جل شانه رزاق است. یقین بر الله، دست بکار دل بیار. دست بکار دل، در دل باید یقین بر کار نباشه، یقین بر الله جل شانه باشد. بسیار مردم صبح تا شام کار میکنه رزق نداره، زیرا که یقین بر کار داره، یقین بر الله. ولی از این مطلب اینمی نیست که کار نکنی، کار کنی، کار کنی، کسب کنی. اگر کسب کردی، کار کردی، مسلمان هستی یا کافر هستی، الله رزق میته به اون مشخص. کسب نمی کنی، کار نمی کنی، تنبل هستی. اگر شیخ الحدیث هستی، بزرگ هستی، الله رزق نمیته. کسب کنی، کار کنی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم از این حالت پناه خواسته. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والکسل. یا الله پناه غواړم د کسل مې وساته، سست پست پروت بس. وهو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر. په بل باندې بوج، پر بابا بوج، بابا نه پر لالا بوج، لالا نه پر خسر بوج، چې خسر نه پر دې بوج، پر همسایه بوج. د دې څه غواړه دا څه غواړه. اسلام دا خوښوي نه. دا اوس چې تاسو راغلي یاست اینمی که شما آمدی برای نماز جمعه، پس از نماز جمعه یک شخص به شما تلقین میده که پس از نماز جمعه بشینی در مسجد تا وقتی دیگر ذکر کنی، تا پس از دیگر ذکر کنی. نه نه نه. از قرآن شریف سوال کنی، قرآن شریف کدام هدایت میده؟ فاذا قضیت الصلاه، رخصتی نیست. در روز جمعه هم رخصتی نیست. فاذا قضیت الصلاه، نماز را که خواندی، فانتشروا فی الارض، برو در زمین نشر شوی، وابتغوا من فضل الله، کسب کنی، کار کنی. فضل الله چی است؟ فضل الله پیسه است. الله جل شانو از اینمی تعبیر به چی کرد؟ به فضل الله کرد. پیسه داد الله فضل دی. الید العلیا خیر من ید السفلا. حکیم ابن حزام رضی الله عنه، صحابی دی، بخاری شریف کی روایت تھی. حکیم ابن حزام رضی الله عنه ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم تورلم فسألت مولیا رسول الله څه کومک را سره وکړه، فاعطانی، نبی علیہ السلام کومک را سره وکړي. بیا یو ورځ ورلم مولیا رسول الله څه کومک، فاعطانی. بیا ورلم نبی علیہ السلام ته مولیا رسول الله څه کومک. بیا نبی علیہ السلام راتول یا حکیم ان هذا المال حلو خضره، ول دا مال خوږ و زرغون دی، ډېر زړه مور دغه کوه. ډېر اوږده هدایات کې په اخر کې راته وویل والید العلیا خیر من ید السفلا. لاس مه نیسه بل چاته، لاس ور وغځوه، ورکولو والا جوړ شه، اخیستلو والا مه جوړېږه. ورسه بازار کې کار وکړه، مزدوري وکړه. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لاړ شه، دا ښایسته ځمکه مې تاسو ته غوړولې ده. په کور مه کښېنه، په کور کې ناست یې روس ولې، ښځه هم درنه تنګه ده، اولادونه هم درنه تنګ دي، د کور نه نه ووځه د کور نه. فامشوا فی مناکبها، لاړ شه سفر وکړه، لاړ شه سفر وکړه، وطنونه وګوره. فامشوا فی اطرافها، د ځمکې ولاړ شه، د ځمکې اطراف وګوره، د ځمکې په اطرافو کې وګرځېږه. د څه لپاره ولاړ شه؟ میلې وکړه نه، رزق پیدا کړه، رزق. وکلوا من رزقي، رزق لپاره سفر وکړه. حدیث شریف دی څوک چې د رزق لپاره د کوره ووتی فهو فی سبیل الله، ته د مجاهد غوندې. څوک چې د کوره ووتی د رزق د طلب لپاره، هغه داسې دی لکه مجاهد فی سبیل الله، مجاهد دی. الله جل شانه د جهاد د مجاهد غوندې ثواب ورکوي. تنبل انسان، ناست انسان بل ته لاس غځولی، دا د الله پاک نه دی خوښ. دا دوهم سبب د اسبابو څخه د رزق دی.
الله جل شانه په دې باندې انسان ته رزق ورکوي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته غنا را نصیب کړي. الله جل شانه دې موږ او تاسو د فقر وساتي. چې زموږ او تاسو په وطنو کې یو مصیبت جوړ دی، خلک نن سبا ټول وبل ته لاس نیسي، بلکې اکثریت لاس نیول، لاس غځول، سوال کول دا په اسلام کې دومره مبغوض عمل دی، ناخوښه عمل دی. حدیث شریف کې راځي چې څوک د بل څخه سوال کوي وعنده ما یغنیه، او دی دومره شی لري چې د غنا په کېږي، دی به د قیامت په ورځ راځي دغه سوال چې د کوي دا به د مخ کې د مخ غوښې به یې نه وي، د خالي اډونه وي. ټوله د حشر خلک به ورته ګوري، وایي دا په دنیا کې سوالګر و چې سوال یې کوي. موږ حضرات علما فرمایي وایي ما یغني څه شي ته وایي؟ چاته چې سوال حرام دی. سوال چاته حرام دی؟ وایي هغه چاته سوال کول حرام دي چې دومره شی ولري چې د دې په غني کېږي. وایي غني څه ته وایي؟ وایي چې دومره جامه ولري چې بدن یې په پټېږي او د یوې ورځې ګزاره ولري، بس د نن سهاره تر ماښامه یې خوړی چې دومره شی ولري. و دې کس ته سوال کول حرام دي. موږ خلکو دا عادت بس لاس نیول. مدینه منوره کې یو کس ګرځېدي سوال یې کوي راکړه راکړه. نبي علیه السلام راوګرځوي، هلکه سوال کوې؟ ول شی نه لرم. ول په کور کې څه شی شته؟ ول په کور کې یا رسول الله یو کمبله شته، فرش دی چې په کور کې اوار دی، یوه دانه کوزه ده چې اوبه پکې څښم او دس پکوم، بل شی نه لرم. ول د کور سامان دې راوړه. د کور سامان فرش، ظرف دا یې راوړي. دا د کور ظرف نبی علیه السلام ورته خرڅ کړله. د کور ظروف نبی علیه السلام خرڅ کړله. چې خرڅ یې کړل بیا نبی علیه السلام مبارک په دې باندې دته یوه دانه تیشه واخیستله، یوه یې رسۍ ورته واخیستله. بیا یې ورته وویله چې که په مدینه کې مې کتلې وي بیا به درسره وګورم. ولاړ شه په غره کې بوټي وکړه، لرګي مات کړه، لرګي راوړه او دا په مدینه منورې په بازار کې خرڅ کړه. هغه تللي و، بوټي یې وکړل، بیا بوټي راوړل خرڅ یې کړل، بیا یې 2 درهمه وګټله، بیا ولاړې بوټي یې وکړل، بیا یې راوړل خرڅ یې کړل 2 درهمه، بیا ولاړ. خیر کاروبار روان شو. بل وخت نبی علیه السلام ولیدي، پوښتنه یې ځینې وکړل، ول زندګي دې څنګه ده؟ ول زندګي مې ډېره ښه روانه ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لأن یحتطب احدکم حزمة علی ظهره خیر له من ان یسأل احدا فیعطیه او یمنعه. که په تاسې کې یو څوک په ملا باندې بوټي راوړي، کار وکړي، کسب وکړي، دا بهتره ده تر دې چې د بل څخه سوال کړي، کله یې ورکوي کله یې نه ورکوي. الله پاک دې مو د غنا نصیب کړي او د غنا تر څنګ دې مو الله پاک د زړه استغنا نصیب کړي او الله پاک دې مو د فقر وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.